سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. بیا هم په خیر راغلی جرمني په پښتو افغان جرمن انفو یوټیوب ته. د فروشاین لوستونه دي، شپږم بوګن دی یا شپږم د پوښتنو څپرکی ده. دوه برخې لري. لومړۍ برخه یې د 20 نمرو ده او بله برخه یې د 10 نمرو. د لومړۍ برخې لومړۍ پوښتنه ده: د 4 نمرو wodurch kann eine gefährliche Situation entstehen؟ د څه شي له امله یو ډیر خطرناکه وضعیت منځته راتللی سي؟ durch liegen gebliebene Fahrzeug، د هغه موټر له امله چې هغه یا هغه ځغلیدونکی وسیله چې هغه د سړک په سر باندې پاتې وي یا ولاړه وي یا د یو څه شي له وجې نه، که هغه خراب سوی وي، که هغه ټکر سوی وي، که هر څه سوی وي، د هغې له امله نه کیدای سي یو خطرناکه وضعیت یا حالت منځته راسي. durch nicht angepasste Geschwindigkeit، د دې له امله چې مونږه ممکنه او مناسبه سرعت ونه لرو، یعنی زمونږ ځغاسته د موټر یا ډیره لوړه وي او یا هم هغه وړاندیز شوی کوم سرعت چې مونږ ته د قانون له مخې د هغې نه مونږ سرغړه ونه کړې وي. durch eingeschaltete Beleuchtung am Tag، د دې له امله چې تاسو د ورځې په درشل کې د موټر څراغونه چالان کړي وي. نه، یوازې دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده: Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen؟ څه شی د دې سبب کیږي چې ستاسو موټر دی د ځغاستلیکې نه یا د همغه سړک نه یو خواته لاړ سي یا بله خواته لاړ سي. Unaufmerksamkeit چې ستاسو پاملرنه نه وي ورته، پام مو بله خواته سي، موټر چلونې ته متوجه نه وي. Müdigkeit چې کله تاسو ډیر ستړي یاستئ، که هغه فکري وي، که هغه د کار له وجې نه وي او که هغه جسمي وي. Ablenkung، بیا هم په خپلو خوبونو کې تلل یا بل چیرته فکر کول او مستقیم موټر ته نه کتل. Ablenkung په هغه وخت کې منځته راځي چې کله تاسو ډیر مست میوزیک په موټر کې چالان کړی وي او یا هم په یو څه شي باندې فکر کوئ چې بالکل هغه تاسو د موټر چلونې د وضعیت نه بیرون کوي، او یا هم تاسو په موبایل کې یو چا سره خبرې کوئ چې تاسو ته دا احساس درکوي تاسو په موټر کې نه یاستئ. دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده، بیا هم انځوریزه پوښتنه. انځور ته راځو، په ښیښو کې ګورو، مونږ ته موټر ښکاري خو لرې ولاړې دي. مونږه داسې ښکاري چې په 10 یا 30 زون کې هستو. مونږ نه مخکې 2 بایسکلونه دي. پوښتنې ته راځو. womit müssen Sie rechnen؟ د څه شي حساب مو باید دلته کړی وي یا د څه شي پیشبیني مو باید کړی وي. Die Radfahrerin von mir wird، دا هغه دواړه بایسکل چلونکي چې کوم دي ما نه مخکې auf die andere Straßenseite fahren، یو ور راواوړي دې خواته د سړک لاړ سي. هو، ځکه امکان لري چې یو ور راواوړي دې خوا. mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen، ما ته هیڅ کوم مزاحمت نه ایجادوي چې کله زه مخکې ځم. نه، زه خبر نه یم نه، ځکه کیدای سي هره دقیقه د دې خوا راواوړي او یا دغه بایسکل چلونکی هم بیرته راوګرځي. nach links abbiegen، که دا مخکې تلونکی وي خو او که یو ور شاته د چپ لاس ته راواوړي دا هم امکان لري. دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده: Sie wollen rechts abbiegen، تاسو غواړئ راسته خوا یا راسته لاسته تاوسئ. worauf müssen Sie sich einstellen؟ څنګه باید تاسو ځان برابر کړئ؟
Der Fußgänger könnte den LKW vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren. یعنی دا تصور مو باید کړی وي چې دغه کوم پلی کس چې دلته ولاړ دی او غواړي د سړک نه تیر سي اوس خو یې زړه کېږي چې دا لوی موټر ته لاره ورکړي دې لارې ته لاره ورکړي چې دا تیر سي خو چې کله زه رسیږم شاید په هغه وخت کې د سړک نه تیر سي هو da کېدای سي nach dem Abbiegen des LKWs konnte Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenzeit kommen هخواته د سړک چې دی اوس ماته نه ښکاري ځکه زما لید لنډ سوی ده د دغه موټر له وجې نه کېدای سي کله چې دغه لاره موټر تیره سي او له هغې خوا نه یو وار یو پلي کس د سړک د اوښتو اراده ولري او یو وار راسي Der LKW wird anhalten. همدغسې چې ماته د مخه نه ښکاري کېدای سي یو بل څوک په منډه اخوا نه راسي او LKW د هغې له امله نه یو وار دلته بریک ونیسي او ودرېږي درې واړه احتیاطي جنبې لري او درې واړه ځوابونه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د 5 نمرو In welchen Fällen په کوم حالت کې muss das Überholen abgebrochen werden په کوم وضعیت کې او کله د سبقت یا د موټر د مخکې کېدلو نه تاسو باید تیر سئ Wenn der Eingeholte eine seine Geschwindigkeit stark verringert کله چې تاسو د هغه موټر نه مخکې کېږئ او هغه موټر یو وار خپل ځغاسته راکمه کړي یا سرعت راټیټ کړي نه دا خو ښه خبره ده ځکه واټن د مخکې کېدو کمیږي او زه کولی سم ډېر زر مخکې ځم Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt کله چې مخکې کېدونکي موټر نه موږ مخکې کېږو او هغه یو وار موټر ته ګاز یا هم سرعت ورکړي خپل سرعت جګ کړي په دې وخت کې باید موږ د خپل د تیزوالي نه تیر سو Ho, wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht. کله چې د مخامخ لوري نه کوم خطر وي او یا هم کوم موټر راتلونکی وي او تاسو یې وینئ نو د دې له امله هم باید تاسو د مخکې کېدلو نه تیر سئ Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده Sie wollen aus einer Reihe parkenden Fahrzeug in den fließenden Verkehrs einfahren. تاسو غواړئ د یوه پارک شوي موټرونو د قطار نه هغه سړک ته راواوړئ چې په هغې باندې موټر روان وي یعنی روان سړک ته تاسو راوړئ Hinter ihnen parkt ein Lastzug ستاسو شاته یعنی ستاسو د یو موټر مخکې ولاړ یاستئ چې پارک کړی موټر دی چې هغه ډېر لوی موټر ده Wie beurteilen Sie diese Situation نو تاسو به د دا وضعیت نه څنګه بیرون راوځئ یا تاسو څنګه فکر کوئ د دې وضعیت په باره کې تاسو به څنګه تصمیم نیسئ لنډه تاسو په یو ځای کې موټر درولی دی یا په یو قطار کې موټر درولی پارک کړی ده خو ستاسو شاته یو لوی موټر ده یو لوی موټر پارک سوی معنا دا چې تاسو شاته صحیح نه وینئ کله چې تاسو راوځئ د دغې پارک کړي ساحې نه هغه سړک ته چې په هغې باندې موټر ځي راځي نو تاسو باید د څه شي فکر وختي کړی وي کوم خطرونه پیښېدلی سي څنګه باید تاسو راووځئ څنګه کولی سئ تاسو مسئول وضعیت را پیدا کړئ او د دغه پارک سوي ځای نه راووځئ وای beurteilen Sie diese Situation wie beurteilen Sie diese Situation څنګه تاسو ارزیابي کوئ دغه وضعیت wegen der verdeckten Sicht können von hinten heranhände Fahrzeuge ihr Fahrzeug erst spät sehen د هغه موټر د وجې نه چې زما شاته ولاړ دی او لوی موټر ده د هغې له وجې نه کېدای سي چې روان موټر په سړک باندې زما موټر ډېر ناوخته ویني او د یوې بد وضعیت لامل وګرځي هو Das Einfahren ist hier ungefährlich, weil Sie sich im Schutz des hinter Ihnen stehenden Lastzugs befinden. Na,
وایي تاسو کولی سئ د دې وضعیت داسې ارزیابي وکوئ چې هېڅ تاسو ته کوم خطر پیښېدونکی نه ده، ځکه که هر خطر پیښیږي ستاسو شاتنی موټر یا هماغه لس څوک یا غټ موټر چې کوم ولاړ ده هغه د دې ټولو مخنیوی کوي. نه wegen der verdeckten Sicht konnten sie herranden Fahrzeug erst spät zu sehen. د همدې له وجې نه چې ته دومره ناوخته نورو موټرونو ته ښکاري، همداسې کیدی سي چې نور موټرونه هم په هغه سړک باندې چې روان دي تا ته ډېر ناوخته ښکاره سي او یو بد وضعیت رامنځته سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اوومه پوښتنه د څلور نمرو پوښتنه ده. Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit höher beladem Anhänger. تاسو د یو تراکتور یا د کروند ماشینونو شاته روان یاستئ چې د هغې ټریلر ډیر بار لري یا ډیر بار سوی ده. mit müssen Sie rechnen د څه شي په اړه باید مخکې لا حساب کړی وي یا مو فکر کړی وي چې کوم خطرونه پیښیدای سي. Die Blinker konnten verdeckt sein, so dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will. کله چې دغه تراکتور غواړي یو خواته تاوسي، کیدای سي د دغې بار له وجې نه که هغه پخاله وي او که هر شی وي د دغې تراکتور یا ټریلر ټولې اشارې پټې سوي وي او موږ ته معلومې نه سي. هو Der Zug hat wegen der Beladung einen besonders kurzen Bremsweg. نه دا سم نه ده. وایي کیدای سي همدغه څوک یا ماشین یا تراکتور چې ده ډیر بار لري، د دې له وجې نه کیدای سي چې کله بریک نیسي لنډ وخت کې ودرېږي. نه Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfahren. په هر صورت کیدای سي د دې له وجې نه چې موټر ډیر دروند ده یا ډیر بار کړی ده، کله چې بریک نیسي یا هم تاویږي یو څه شی د دې تراکتور نه وغورځېږي. ځکه دا احتمالات او د احتیاط ځوابونه دي چې سړی باید په فکر کې ولري. اتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه. Was kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken. څه شی کولی سي د نشه یي توکو تاثیرات لا هم ډیر کړي. Sturztrunk پرله پسې په ډیره پیمانه باندې د نشه یي توکو یا هماغه شرابو څښل. Schlaf, Schmerz oder Beruhigungsmittel. د خوب د درد او یا هم د روغتیا د آرامش لپاره چې کومې ګولۍ دي هغه ګولۍ هو دا هم کیدای سي. Trinken auf nüchtern Magen څکل یا همدغه نشه یي توکي کارول په نهاره او یا هم په خالي معده باندې. دا درې واړه سم دي. نهمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurückgelegt hat. دلته درې دانې فورمولونه دي. وایي د کوم فورمول په اساس باندې مونږ کولی سو هغه لاره چې په یوه ثانیه کې موټر وهلې ده پیدا یې کړو، یعنې څو متره وهلې ده هغه مونږ باید د دې فورمول یا هغه کوم فورمول ده چې مونږ کولی سو هغه پیدا کړو. د فورمول په اساس باندې مونږ کولی سو هغه لاره پیدا کړو، یعنې په یوه ثانیه کې یو موټر څومره لاره وهي هغه مونږ پیدا کولی سو. لسمه پوښتنه بیا ویډیویي پوښتنه ده. اول راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې په دواړو شیشو کې ګورو. بیا پورتنۍ شیشه کې په دویم ځغاسلیکه کې روان یو. په Vorfahrtstraße ده. Vorfahrtstraße کې زمونږ دغه په کومه ځغاسلیکه باندې چې مونږ روان یو دا ختمیږي. نو مونږ به څه کوو؟ Zu fragen, Sie möchten gerade weiterfahren. Wie sollten Sie sich verhalten? تاسو غواړئ په همدې سړک باندې مخکې لاړ شئ، خو څه به کوئ؟ Ich wechsle erst unmittelbar vor der Farbenverringerung der Fahrstreifen. Ich ordne mich jetzt rechts.
لومړی ځکه دلته دا لومړی سم ده. Ich wechsle erst unmittelbar. زه چې کله وای دغه آخر سر ته ورسېدم د آخر سره پورې زه په همدې شپور باندې ځم. کله چې زه آخر سر ته ورسېدم بیا پس د هغې نه چې دلته د سرک سور کمیږي زه کولی سم دې خوا ته راواوړم. Ich ordne mich jetzt rechts. Jetzt rechts معنا ده چې دغومره مسافه چې زما مخکې پرته ده زه دا نه وهم او دفعتا راځم دې خوا ته دې راسته خوا ته راوړم. نو دا ډیری وخت د ګڼه ګوڼې د لامل ګرځېدای سي. د دې لپاره تاسو باید ښه مخکې لاړ سئ هلته بیا راواوړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 11مه پوښتنه د انځوریزه پوښتنه ده. Wer muss den Fahrrichtungsänderung anzeigen؟ څوک دلته باید خپله اشاره ووهي او د رفتار یا هماغه خپل مسیر تعیین کړي، یعنی وښیي چې په کومه لاره باندې ځي. مونږه gerade aus یا مونږه مستقیمه ځو. معنا دا چې ماته ضرورت نشته د زه چراغ یا اشاره ووهمه چې زه کومه خواته ځم، ځکه زه په نیغ سړک باندې ځم، مخامخ ځم. دغه موټر سایکل چلوونکی چې راځي دی باید خپله اشاره ووهي چې دی کومه خواته ځي. اگر که زه باید دته منتظر ودرېږم چې دی راتاو سي، ځکه حق د ده دی چې هغه مخامخ یا په فورفاشت خاصی باندې راځي، خو زه مخامخ ځم، زه دته درېږم هغه راځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه بیا هم د 4 نمرو پوښتنه. Wie verhalten Sie sich؟ څنګه چلند کوئ دلته؟ مونږ ته په انځور کې ښیي چې سړک وړکی کېږي یا سورې تنګېږي، نو مونږ به څه کوو؟ مونږ ته د فربوت یا داسې یو شیلډ دی چې زه باید ودرېږم ځکه ماته سور ده او هغه باید راسي. زما پوښتنې ته Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten. هو زه باید خپل ځغاسته راټیټه کړم، زه باید سرعت راټیټ کړم. که چیرته ضرورت شو هغه موټر لا تر اوسه نه و راوته، زه باید دلته لا ودرېږم ورته. Weiterfahren auf dem Gehweg ausweichen. ښه مخکې لاړ شه، دغلته ګیویک د پلي خلکو لاره چې ده دلته باید بیا زه موټر وخیزم. نه Beschleunigen weiterfahren weil der Gegenverkehr warten soll. زه باید موټر ته سرعت ورکم، مخامخ لاړ سم، هغه باید ماته ودرېږي. نه، حق د هغه دی، لومړیتوب د هغه دی، هغه باید راسي، زه ورته ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده، بیا هم انځوریزه د ویډیویي پوښتنه ده. په ویډیویي پوښتنه کې یو خوا د سړک بند دی، واوره هم ورېدلې ده. مونږ باید دلته په 10 کې لاړ شو چې 10 کې ځو او سړک چراغ سور دی بیرته شین شو. راځو پوښتنې ته. Sie möchten geradeaus fahren. تاسو غواړئ مخامخ لاړ شئ. Wie sollten Sie sich verhalten؟ تاسو ولیده چې کله مونږ ښه مخکې لاړلو مونږ ته چراغ شین شو، خو دلته لاره بنده ده. ګورئ تر اوسه پورې دا موټرونه دې ځای نه دی اوښتي. Ich halte zwischen dem gelben und dem blauen Fahrzeug. زه راځم دغلته د دې موټرونو منځ کې درېږم. Ich halte unmittelbar hinter dem gelben Fahrzeug. زما مستقیمه راځم دلته درېږم. په دواړو صورتونو کې مونږه لاره بندو. په دواړو حالاتو کې که چېرته مونږه دلته لاړ شو مونږه لاره بندو. د دې لپاره an der Haltlinie این دقلته زه درېږم. ګر که ماته چراغ شین ده زه کولی سم لاړ سم، خو که چېرته زه لاړ سم زه لاره بندوم، دا لاره ټوله بندېږي. نو فقط زه نه غواړم لاړ سم، منتظر پاتې کېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه. Wo ist das Halten verboten؟ چېرته ودرېدل منع دي؟ auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 Meter davor. د پلي خلکو لاره باندې ودرېدل د موټر منع دي، همچنان 5 متره مخکې د هغې نه. Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen دفعتا د پلي خلکو د لارې نه اخواته نه. پلي خلکو څه کله پلي د خلکو دغه کوم سړک چې دی دا زیبرا یا دا براک سړک چې دوی لپاره ده چې دوی د سړک نه تېرېږي، دې نه چې تاسو اخواته موټر ودروئ درولی سئ، خو مخکې د هغې نه دغه نږدې ته یې نه سئ درولی. Über Schachtdeckeln هغه
سرپوښونه د ځینو سوریانو چې په سرکونو باندې دي یو خو عمومي دي یو خو هغه عادي دي وای د هغې په سر باندې نه هلته هم موږ کولی سو چې موټر پارک کړو یوازې دغه ناسم ده. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. بیا انځوریزه پوښتنه welches Verhalten ist richtig کومه کړنه سمه ده. دلته ماته وایي چې ته باید لومړیتوب ورکړې. زه چې کله دلته راځم زه باید د څوک چې په دې څلورلارې کې دي او تاویږي د ټولو ته زه باید لاره ورکړم. Ich muss warten زه باید ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Welche Verhalten ist richtig کومه کړنه دلته سمه ده. زه په Vorfahrtstraße کې یم یا په هغه سړک کې زه لومړیتوب لرم. زه غواړم چپ لاس ته تاو سم. تراکتور هم راوځي. ترام هم را روان دی. Ich muss den Traktor durchfahren lassen. زه باید تراکتور پرېږدم چې راسي. نه هغه باید mau ترین ته ودرېږي. Ich darf auf den Gleis nicht warten. نه زه کولی سم ودرېږم ځکه زما شاته کوم موټر نسته ده یا هم ترام نه دی را روان. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. زه باید دغه ترام ته لاره ورکړم چې لاړ سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 18مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه welches Verhalten ist richtig کومه کړنه سمه ده. دا هم هماغه پوښتنې غوندې ده مخکینۍ پوښتنې غوندې. دلته هم باید زه لاره ورکړم ځکه لومړیتوب سړک دا دی. اگر که زه مخامخ ځم ich muss warten زه باید ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سم ځواب ساغه. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin مونږ ته دغه کوم شیل چې د څه شي لارښوونه کوي. Auf einen Gehweg د پلي خلکو لاره هو. Auf ein Verbot für Fahrrad und Mofa-Verkehr هو. دلته نسی کولی چې بایسکل او موفا په دې سړک باندې وګرځي. Auf Beginn einer Verkehrsberuhigung Bereich د یوې آرامشې یا د آرامې کوڅې چې هلته د موټر چلولو په لومړي ګیر کې یا langsam آسته آسته اجازه سته چې موټر وګرځي. نه دلته فقط د پلي کسانو لاره ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه بیا هم د شیلډ پوښتنه ده. لوحه ده. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten. کله چې تاسو دغه لوحه وینئ تاسو به څه کوئ. Ich muss anhalten und Vorfahrt gewähren. زه باید ودرېږم او بل چاته لومړیتوب ورکړم. هو. Nur anhalten wenn ein Haltlinie vorhanden ist. یوازې هغه وخت دلته ودرېږه چیرته چې دغه ډبل سپین خط وي. نه نو با Querverkehr anhalten یوازې هغه موټرونو ته ودرېږي چې د راسته خوانه او چپ خوانه راځي. نه همیشه به درېږئ او بل چاته به لاره ورکوئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. تاسو د ریل د پټلۍ د موانع له وجې نه باید ودرېږئ. هغه کوم سور او سپین لرګی غوندې چې راکته کېږي او لاره د اوبان مخې ته بندوي چې اوبان لاړ سي او تاسو ودرېږئ یا اسبان یا ریل هر شي چې وي. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen. څنګه تاسو کولی شئ اوس خپل چاپېریال ته ګټه ورسوئ او هم تیل مو سپما کړي وي. Durch Abstellen des Motors یوازې د دې داسې موږ کولی شو چې کله موږ موټر ګل کو موږ په دې رقم باندې کولی شو خپل محیط ته فایده ورسو. دا و د اساساتو پوښتنې. اوس راځو کلاس B پوښتنې ته. لومړۍ پوښتنه په کلاس B یا د B په کلاس کې ده. وایي wozu kann langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit führen. کله چې مونږ وای تاسو یا هر څوک چې وي موټر ډیر وخته پورې په ډیر چټکتیا یا ډیر چټکتیا سره ځغلوي نو دا د څه شي سبب ګرځېدلی سي. Es wird zu dicht aufgefahren. کله چې تاسو د ډیرې مودې لپاره موټر ډیر تیز چلوئ نو دا د دې سبب هم کیږي چې ډیری وخت تاسو موټر د بل موټر شاته ډیر نږدې کوي. هو ځکه تاسو وایي چې زما سرعت خو ډیر ده زه کولی سم دغه ته ووځم لاړ سمه. Die Reaktionsbereitschaft nimmt zu. ستاسو د
عکس العمل یا هماغه چې تاسو څه رقم تیز عمل کوئ د یو څه شي په مقابل کې هغه ډیر زیاتیږي نه. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. ستاسو هغه احساس چې ده چې زما سرعت ډیر ده یا ټیټ ده هغه راټیټیږي. معنا دا چې که ستاسو سرعت څونه ډیر وي تاسو بیا هم وایئ نه زما سرعت ډیر نه ده ټیټ ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه. Dürfen Sie auf dieser Autobahn die schwarzen PKW rechts überholen? آیا تاسو ته اجازه شته چې اوس دغه تور موټر نه په راسته لاس باندې مخکې سئ؟ نه، په هیڅ وجه باندې راسته لاس نه تاسو نسئ کوئ د یو موټر نه مخکې سئ. یا wenn Sie dabei nicht schneller als 80 km/h fahren. Nein, nein. دا چیرته چې یا دی دا نه. Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist. Na, ځکه وای چپ لاس ته ګورئ هېڅ دومره ډېر موټرې نسته دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Was ist درېیمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Was ist beim Abschleppen zu beachten؟ کله چې تاسو یو موټر کش کاږئ یا هم ستاسو موټر کش کول کیږي څه شته مو باید پام وي. د Motorrad dürfen nur mit fester Verbindung abgeschleppt werden. موټرات خو موټر سایکل خو نه کیږي چې کش سي یو موټر پسې وتړل سي او هغه کش سي. نو دی لپاره دا ټاکنه غلطه ده. Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein. د دواړو موټرونه چې کش کول کیږي او کش کیدونکی موټر وي 15 متره فاصله باید د دوی ترمنځ زیاته نه وي. یعنی 15 مترونه باید فاصله زیاته نسی. Abschleppseile, Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein. هغه موټر چې کش کول کیږي یا هماغه کوم سیخ په واسطه باندې یا هم د کیبل په واسطه یا د رسۍ په واسطه باندې هغه باید واضحه معلومه وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4مه پوښتنه ویډیویي پوښتنه ده د 3 نمرو. اول راځو ویډیو چلنو اوټوبان ته ځو ځکه لومړی کومه لوحه چې وه هغه د دې معنا ورکړه چې موږ اوټوبان ته ننوځو. دا ځغاستلیکه ده او زموږ راسته لاسته هم الکوې را روانه ده. موږ خپل سرعت ښه تیز کړئ تر اخره پورې. پوښتنو ته ځو. Was sollen Sie jetzt verhalten? Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? تاسو به اوس څنګه کومه کړنه کوئ یا څنګه کړنه کوئ. Ich verzögere und fadle zwischen den roten PKW und den LKW ein. زه خپل سرعت راټیټومه د دغه لارۍ موټر او دغه سور موټر ترمنځ ننوځمه. Ich verzögere und fadle nach dem gelben Fahrzeug. زه دلته استا کېږم او د دغه زیړ موټر نه وروسته زه اوټوبان ته راننوځمه. نه، دا دواړه غلط دي. Ich beschleunige und fadle vor dem LKW. ته دا اوس د الکوې سره یو ځای روان یا لږ ذرکې تیز یې خو ته لا هم د ځغاستې ځای لرې. ته په 100 کې که الکوې هم په 100 کې وي ته دې نه باید سرعت نور هم تیز کړي چې دې ته اخر ته راورسېږي او د دې الکوې مخې ته یا هم اوټوبان ته راننوځې. که چیرې ته دې دواړو موټرونو ته ودرېږې نو د شا د خوا نه چې نور موټر راځي هغه به څه کوي. یوازې دا کړنه سمه ده. 5مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten؟ څه شي ته باید پام وکوئ کله چې تاسو د ماشوم سیټ یا د ماشوم هغه چوکۍ ږدئ او پروفزایکن د اطمینان هغه کومه لوګو یا ټاپه چې ده نو mit Prüfzeichen یعنی تاسو هغه کینډرزیټس یا د ماشوم سیټ کاروئ چې هغه اعتباري وي او ازمیل سوي وي. Außer dem Prüfzeichen ist nicht weiter zu beachten. یوازې دغه ازمایښتي نشانی ته باید متوجه اوسو نور هیڅ شته نه. Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein. هو کله چې مونږ یو چوکۍ د ماشوم لپاره ږدو باید هغه چوکۍ د ماشوم لپاره جوړه وي.
معنا دا چې نه د غټ ماشوم وي نه د وړکي ماشوم وي. څومره چې د دغه ماشوم عمر دی څومره چې وزن دی باید هماغونه یو چوکۍ ورته کېښودل سي. Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitze geeignet sein. دغه کومه د ماشوم چوکۍ چې ده دا باید همدغه موټر ته چې دې سره برابره سي یا سمه برابره کېښودل سي چې کلکه ونښلي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wie sichert man einen PKW mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen. څنګه سړی کولی سي چې یو موټر ډنډه موټر شالتګتریب ډنډه موټر په جګه باندې یعنی داسې جګه وي او تاسو موټر هلته دروئ نو تاسو به دا څنګه مسؤونه کوئ چې شاته راونه خویږي یا شاته راونه ځغلي. Feststellbremse bestätigen. هماغه لاسي بریک چې کوم د هاند بریک هغه به راکش کاږي. هو دا خو به راکش تاږي. Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen. اول گیر یا هم که داسې په مخامخ راځي نو تاسو باید شاته گیر کې موټر واچوئ او که چیرته بیا پاسي نو موټر به باید په اول گیر کې اچوئ چې شاته راونه خویږي. Schalthebel in Leerlaufstellung bringen. گیر باید په نیوټرل کې وي. که چیرته گیر په نیوټرل کې وي او تاسو هاند بریک یا هغه هاند برمز هغه صحیح نه وي نو موټر په دې وخت کې کیدای سي چې راوخویږي. دا دواړه سم دي. اوامه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Um wie viel Prozent erhöht sich bei Tempo 160 km/h im Allgemeins der Kraftstoffverbrauch eines Mittelklasse PKW gegenüber der Fahrt mit dem Richtgeschwindigkeit 130 km/h. Richtgeschwindigkeit هغه سرعت ته وایي چې مونږ ته وړاندیز سوی ده. یعنی هلته کیدای سي تاسو 180 هم منډه واچوئ موټر ته یا هم په 90 کو موټر وزغلوي یا ټیټې وزغلوي. خو وایي که چیرته تاسو موټر د 130 نه یو وار 160 ته کوئ او 160 کې تاسو لاړ سئ نو ستاسو د تیلو مصرف به څومره لوړ سي. په هغې وخت کې ستاسو د تیلو مصرف 15% نور هم جګیږي. که چیرته تاسو 130 کې هستئ او 10 لیتره په ساعت کې مصرفیږي نو او که دا تاسو 160 ته کوئ تقریبا 14.5 لیتره تیل وهي یعنی 3.5 لیتره تیل نور هم جګیږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Welche gefährliche Mängel konnten an einem auflaufgebremsten Anhänger nach längerer Standzeit vorhanden sein. کوم یو یا کومې کمبودګانې کیدای سي راولاړې سي کله چې تاسو د یو ډېر اوږد وخت لپاره یو ټریلر یو ځای کې درولی ده او نو کله چې تاسو هغه بیرته راغواړئ یا وی تړئ د موټر پسې نو کوم مشکلاتونه په بریک کې را پیدا کیږي. Der Reifendruck kann sich durch Sonneneinstrahlung stark erhöht haben. وای د ټایر هوا کیدای سي د لمر د وجې نه ډیره زیاته سوي وي. نه. Die Bremse können wegen Rost wirkungslos sein. د دې بریکونه کیدای سي د زنګ وهلو له امله نه کار ونه کوي. هو Kabelverbindungen könnten beschädigt sein. کوم کیبلونه چې د دې دي دا کیدای سي خراب سوي وي شکېدلي وي ځکه کیدای سي مګې وهلي وي کیدای سي باران خراب کړي وي کیدای سي چا کش کړي وي نو دا امکان هم سته ده. اتمه پوښتنه سمه ځواب سو. نهمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Woran kann es liegen wenn die Hupe nicht funktioniert. کله چې یو آرن کار نه کوي څه مشکل لرېدلی سي یا څه مشکل کیدای سي دلته وي. Sicherung durchgebrannt کیدای سي چې کیبلونه سوځېدلي وي. Bestätigungseinrichtungen der Hupe defekt کله چې تاسو دا بټنه داسې په چقوئ د آرن بټنه خرابه سوي وي. هو دا دواړه سم دي.
لسمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. In Ihrem PKW flattert das Lenkrad während der Fahrt. ستاسو دا شترنګ چې ده خیزه کې وهي یا لمپه کوي. woran kann das liegen؟ څه کېدای شي د دې سبب وګرځي یا د دې سبب ګرځېدلی وي. Stoßdämpfer sind defekt. کېدای شي یو یا 2 یا 3 دانې جمپینګونه خراب وي چې موټر یو خواته ځي او خوځېږي ډېر زیات. Federung ist schadhaft. Federungen هماغه ویلونه چې دي هغه خراب دي. Räder haben Unwuchs. Unwuchs هماغه د ټایر یو خواته پړسېدلی وي. دا 3 واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د شپږم څپرکي پوښتنې او ځوابونه. که چېرته په ترجمه کې ژباړه کې کوم ځای رانه پاتې وي او یا هم سم نه وي ژباړل سوی، تاسو کولی شئ په کومنټ کې راته ولیکئ. بیا به په راتلونکو درسونو کې په هغې خبرې وکړو. که چېرته مو کانال نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب یې کړئ تر څو ته ډېرو پوښتنو پورې ورسیږي. څوک چې اړمن وي هغه ترېنه کار واخلي. ډېره مننه. ښې چارې الله مو مل.